بسم الله الرحمن الرحیم ظالم تا تل پسترګ چسترګ اچوین کې ولسا د زړه د تر سلام درته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډېر خلک په دا خطاب کې پندېږي خو چې د چا په دا خوره باندې زړه باندې یاد پی ټی ایم په جلسه کې کښېني هغه دغه رسول نه نه کوي ملګری دغه څه خبره نه تیرېږو ډایرکټ دونه په حالات خبره کوي علي وزیر په یوه منصوبه ونیول شو بیا د هغې فیصله وشوله د ضمانت فیصله عدالت محفوظه کړله که چیرې یې نه وای کړې ویډیو دا درته ونیوی چې ته د علي فیصله وکړه او چې فیصله وشوله نن په دیش نه ډېرې لرې کېږي چې هغه فیصله ونه شوه خو یو سوچ وکړې په دا دیش ترې دې کښې څه نه وشول په دا دیش ترې دې کښې ته درته د دمتوني او د ځلې خیر په نومه باندې مړ شوې تکلیف درته ورسېده دمتونی ځلې خیر دواړه مالي جاني هر قسم تکلیفات ته سیخ شو په دا دیش ترې دې کښې په اوړه کښې دا ملګري په خپل ځای کښې نه سیسي او دا غږ چې کښېنه دا ووایي نه یو دا غږ چې چنه قوم چنه خبریانو ته مخالف په دا دیش ترې دې کښې یو بله کیسه راغله چې د ونو امن طالب ته پولیس ورکوي که چیرې امن طالب راوستی شوي باجوه بیا ته لرې شه په اسلام آباد خدای کښېنوه که چیرې امن د طالب چار وي لاهور ته د دغه کمانډرونه پولیس ورکي میډیا باندې دری دی میډیا نه غواړي کوته ډېر خوند دی کوي خپله کوچ راواله ته در سره بوځه HQ پولیس ورکا که امن د داسې خوښ وي چې که ډېر در وستی شي بیا بدامني په اسلام آباد څه ډېرېدو سمیلک باندې مولوي هم په اسلام آباد څه واقعه ورسره وشوه طاهر داور د اسلام آباد نه ورک شوی دی که یو ورته یایې چې امن دا خلک راوستی شي بیا یې خالي کوبل ته کندهار ته اوړه ته بل علاقه ته مه وړه دا غونډ در سره ټول که خپل اسلام آباد دی بیا 1200 عربه بجټ خپل مه خوره چې نیم کانکای ورکوي بیا پیرا ورکه دولۍ در سره په یوه خبره درته کې حق هیرون داسه یو حق هیرون داته یو چې دیګه GFC یا بل سوچ سرنګ راغی چې دا امن بیا درته وروسته ورکوي تو په دا خلک فکر نه و درته تېر کړی تو ته مړه خلک یې مړې ولیده شو چې بس چې کینو پالیسي تو رومې وړله او دولت ته اپلای شي خو یوه خبره زه بیا طالب ته هم کوم طالبه دا منصوبه د تو در چګولی نه دو د تو د مرګ منصوبې جوړې دي تو په دا طریقه باندې وویږدي په ګالب کښې په بازارینه کښې ویایو چې خانه جنګي جوړه دو هغه شوي دي دغه شوي دي دعواو په بل ورړوي په کوم به ورړوي ځکه چې دا کوم ولې ده چې کوم به درشي خلاف دی سبو بیا د پرې چې دا کوم هغه وکړل کوم دغه وکړل دا فیصله کښې نه ته هم خپل سوچ درته وکړه په علي وزیر باندې که چیرې د فوجي افسرونو دا زړه ښه شوی وي چې علي وزیر چې ونسي بیا د ونه سټیرنګ د میش پولیس شي چې چیرې هم کار ونه کړي دا سټیرنګ نن په جیل څخه د علي سره دی دا نن موږ سره نه دی ونه د خلک دی علي د ونه د خلک دی
دغه فیصلې بغیر علي آی جی ایف سي چې سل جرګې وکړي دا نه کېدای شي نه یې کړای شي لہذا چې کوم مقصد د پوره تو په د جیل ورځدو هغه جیل تو خو په ویش کو خو مقصد د نشه پیرا یو ورې د په ناکامي باندې داس سره ورته چک کړه تو پونکشه چې کیم د بدامنه یو نوی سازش شوړې خو یو خبره بل درته کو ورته تکړه کیږو کدای شي دوی چې شاتو صدا نو منل نور در بدر ولی ورته چې په کیم شکل شه په کیم نو مبند هاتو غلطه منصبار ولی میر دا خلک خلاف یو یاري نسی ملګری دا خلک ته دا پیغام خبر کوي د سردار عارف د وزیر په کابینه باندې سر نه دی ورکړی دی ونه په امن یې ورکړی دی د دغه پښتانه خور د امن د پوره قرباني ورکړی د دولت هار ځون سردار عارف دی دا د سردار عارف د وینې سره غداري وي چې هغه د امن میدان مې پرېږدي هغه د خپل خور دی ترکه او د امن چکیم یو میدون دایمی راغه ور پرېږدي ملګری وخت سبلا هدف تکو دولت دا خلک تقسیمولو کوشش شری کړی دی چې دا وزیر دی دا دمتمای دی دا سلیمان خیل دی دا مسیح دی دا دوار دی دا بیپنای دی مختلفې قبیلې نمینه دي یو اعلان ورته وکړي دا ټول د میر د زړه سرینه دي میر څوک نه سره تقسیموي میر یو قومي پښتنو میر دا څوک په حیثیت سے څوک نه تقسیموي دغه تقسیم نه نفرت زیاتېږي نفرت په مړی ختم کیږي نفرت په جاني او په مالي نقصان ختم کیږي څوک چې دا سوچ د تروري دا د تو د خیر سوچ نه دی دا د تو د تباہی او بربادی او د تو د معاشي او د جاني قتلام سوچ دی لہذا میر دغه ریاستی ادارې ته هیایي چې دا کیل بند کا او خپل عوام ته خپل خلق ته د زړه د تلفظ کوي چې ازبار د خدای په دا کې مینه شمارو څه په دا جام کې شمارو درما دولت چې کله د دوه خالینې په مان شي مملا روشي باندې روشي آی وخت چې کیم کارنل کلا بونه نسبي او ته چې بل کارنل ته چې ټیټرونه والے یا بل خل چې په کیمه علاقه کې کلاوي کارنل ته چې بل کارنل ته چې ټیټرونه والے دا خو پوری کولی بنده پواری کی ور کې بنده راغ ورته چې دا موچر ده په ورځ دا موچر ده سره رپی کړل اڅه چرونه جامه سری دو معاملې مخشه حسابي دي دا کوم وطن سپینځیری چې کیم لري میر د نور خېلی د نور قبیلې په سپینځیری ځاب کې چې تو سوي تارو شستای ملکون غون باغ نه دی ډېر سام ساړي مستا پکشه دا څه خلک نشته چې په خمر ډېر کلاک ځو پر سره یې خو څکا سال چې په واجب د نور ملکون هم باندې دی لہذا ټول ملک ته چې آکاسان نامینټ کا کوم ته یو شای چې زخیر غورو خدا غدا سړای هغه په مسجد شدای که په وزیر شدای که په دمتونی په سلمان خل که په داور شدای څوک چې په توګه تقسیم وروالي د خلاف دا هغه ملکون چې سوچ لري نه سوچ لري هغه خپل کردار ادا کوي میرا او د سردار عارف د سردار علي ټول خاندان خو پرېږده د ونه خوبه د مزاحمت یو ویش تاریخ دی که په اوږده تاریخ چا مطالعه نه وي کړې یو اعلان درته وښایو چې ازبک تاجک حکم ته ډېر پیاوړی ویو خو چې کله ونه خلک روچک شو بیا هغه یې باندې توزینه وایست لہذا دولته چې څوک غلطه منصوبه فیصله راوړي او میرا ناکاموي او یوه خبره چې ډېر د بار کوي چې امن د طالب پولیس شوي دمره ډېر میشته په دا پورې خاندای روشي چې دا کیما جامه کې امن
का फौजी यही चे मुर वस्तले का बल यही चे मुर वस्तले एच अमन नदेर वस्ते चे की मारे जम डेंडता आवडता चुक हा माखता शिक्षित से इना न पे के फौजी तो खुडेरा अमन वाले द वर्षक को गेट पुरा न हो और तसवा खानदानी सलमान खेल गाड़ी भी लुड़ती तई न प्रेजते किमी अमन वाले दा अमन दे खाल को यार शवंसा खाल को यार शैतान का तो तुरंत पर खामरान चिक पोस्ट बने खाल से जंत अफल करो बार का भी आ नवे तप्रेजते पदरे चर पर गदे वो बंदे तो बले इलाका से तो से चिक चिक पोस्ट ने जो करी दी से आम खाल ता पालक से जजात ने भी पतुरे से चिक से मखा चिक सड़ाई मुस वीडियो बते दरला से कुछ हुई तिरसी ता किन के समा मंदर अली वजीर को नजर लगा कि इल्जाम लगाए भी दे इल्जाम दाई दा सख्त खबर है कभी और दे तू जर्नलों ने खो दे सियासी खाल के नौकला तर आम खाल के परा कुल आम को प्रेस कॉन्फ्रेंस से दे मार्क तक के में करी दी या दा कानून सिर्फ दे आम खाल के पूरा दे तू पूरा नष्टा तू मशरफ न रोकला तरवेसा परे आम खाल को प्रेदा सियासी लीडरों प्रेदा दिगी आईन तई दम के करिए दी चाकार में तरमीम या न मानो आगा न मानो दागा न मानो व्याप्त सरे के तुला तुला खबर कवे दा अहवाल मुकदमे में फतू पचार दी अली वजीर साहब ने जा नदी इस्तेमाल करिए तो तू पूर्ण रूप से माता दा के सच खड़ा होता है रस्तिया दे तवीरी दी आता खबर लगे ओ दमीश सूरत दे इंतजामिया और सिविल इंतजामिया खबर उस पास सिविल इंतजामिया का सान भी लूट दी जाता है खबर को जरूरत हर उधारे रे दासना चावन तो तू भी लूट भी तो रे दे बल पे वकाल बने भी एफआईआर ना करे तो खाल को जल से कम से कम जो तू तो बाला दस्ते खबर है किम खाल की आगा जलसे बने का सुख भी ढेर कालिया जाता हो की एचा पर प्रश्न से चुरुन से बिया तो है एफआईआर ना माकवा तो दास नाचे लका सरंगी से फौजी ने खाल के जुड़ो मत शो वो गलत अमाल दे वाजे दास का दुरता दा अमल राउन भी आओ बिया के सर की दी लिहाजा द सवाल बना दस्ते खबर चिकिरे से सवाल इंतजामिया दा दे पीटीएम मुतालबा दो उम्मीद दावे तेरी जे बीर खोर दा पाउदी ताले बोजा बीर दो तखपल जुबान किया था प्रेसा ना खबर दो न पदाक से न सदा से दलील यानी छत पछे पे आवे सड़ाई और दा खबर तो न जोड़ी जी बेखी लांडार सुना खबर दो तेमीज अमन का दर्द गुड़ी से दा इलाका का अमन रुवाली दा दुआ फरमाना की में तावशबा खुदा का अमाल वकुल ऊपर अमन रुशी लिहाजा और वहाँ खबर आता हुतो कि पदारो दिनार से रंग गुवी कोरिना उड़ांग बिने बाजोरिना उड़ांग बिने और बल्दू शो सहरियात नवी कुछ किला जुड़ा भी बजट पिरा दाई च जासूस तक खावेर कभी बजट पिरा दाई च होड़े टीमवेर कभी बजट ये पिरा दाई इवारी पे कमाए दर्द पे शिक्षण नरती चे बीटा दुला तरस के यारे जुइची या कोरिना डांग मिलिया बरसाई 5 जन्ना बियाने दर्द सारा बजट भी नरी पेवी दादू नाम बरीदा मस्जिद बांसी और वर ब्याह से मकसद तरह दरखास्त करा जाए चे अदालत का दरखास्त की चे दुनिया खाल की दी दाईली मामला वा पीटीएम के दियोले ताटूला मजमा दागा दरखास्त की चे अली वजीर बाशमूल प्रोफेसर इस्माइल याद मीरा यूसुफ अली खान याद दफ्तर मीरा चे कीम ओवैस अब्दाल दाई दास नूर चे सुमरा मलगरी दी हनीफ पश्तीन दाई फहीम दाई जबार दे चे सुमरा हदी दे पीटीएम मलगरी रुखोश तकी देख दे पदास बुरे अंदर कुसावी जदे देगी आवाम ना यू दरखास्त का हो का आदिल दर सरा हो ना चैलेंज वर का वो चुकी बार स्पान और खबर की ख्वाह की सौत सुसरा माने ए पीटीएम तंजीम साजी शीरी दो ए पीटीएम मेंबरशिप शीरी दाई तो मुतायो तंजीम रुका फुटो से खालक लग गया दाई मेंबरशिप का ये गना तंजीम जोड़ावी पक्की मारे से तू तंजीम जोड़ को तो अगर इस बंदे भी तक सच्ची युवारे सुख जल्द खतरा वाले से करना दा गैर मुनज़्ज़म अंदाज से ना तो मुज़ाहमत दा बिल्कुल मिशकावी दास न तो चमीर जने की वो गैर मुनज़्ज़म खालक चक दराई सुख से टीट शुरू से गावली मुश्किल भी सुख से तंजीम लाई आरिदम बरकरार सुती आरा का चक भी का टीट भी प्यार चक दलाई सी तो तू सो तंजीम साजिश से पर टाइमिंग ये दाई
په اکشه مدد وکړي امیش چې په کومه تنظیم سازي وشوله بیا دلته چا وویل چې مشر ته ور اعلان وکړي چا وویل چې دغه د اعلان وکړي چا وویل چې ور د شپېلې وکړي د دغې دنیا یو پنجوي نشي بوتلی هر طرف ته امید اعلانونه وکړي په یو تنظیم ورسره جوړوستی یو په تنظیم شمدات ورسره کړستی ملګري دا هم ښه ولیدله چې وڼه خلق ته دا مینه ګوشي نه شمېري د وڼه خلق سره نن د دغې ساوت وزیرستان یوه قبیله نه ده کوتې چې دلته نه دي روغلي غونډه قبیلې کسان که سلیمان خېل دی که دمتانی دی که وزیر دی په مختلف دولتها نوس دي دا غونډ و په دغه صرف ساوت وزیرستان نه درته ایداوه نارت وزیرستان د سوات نه روغله تر چمنه پره د هرې علاقې خلکو ته روغللی زه په بخښنه سره توسې په اولې پورې قبیلې نه مینه وکړو کنې زه په پښتونه کښې چې یو پښتین یي ستې بیا دا غونډ یو ښایي په دغه قبیلې نه مینه لوړ ذکر هم دی په چاره ملګري د رمضان رضا کښې خامخا د مقصدان چوکینه چې د ممبرشیپو د تنظیم سازي دپاره چې کوم پروسس لګیا وي په دغه کښې ورته ډېر زیات مدد ورسره اخیستی بله خبره دلته چې کوم مطالبات کېږي هغه مطالبات د خمران چیک پوسټ د زیاتۍ خلاف او د انګور اډه په ګیټ خونه د کاروبار بحالي دا د چا مطالباتو سینه چکستی دا د ټولو لس مطالباتو د جاسوس شباب که دلته چیرې نوست وي هغه ورته وایي چې عوام دا شی غواړي دا ټول عوام قرارداد پاس کوي چې میش ته د دغه مطالبه ومنله شي دلته د موبایل نیټورک مسله ده موبایل نیټورک خو پرېږده موبایل نه خلک یې ډېر بوتل جوړ کړي دي ګوډ ګلاس ورته کوي چې کچې سیګنل ولري خلک یې ذهني خراب کړی دی دا نیمه سیګنل ورکول چې کوم دي دا د خلک ذهني خرابول دي ویلې د زړه نه پرې کېږي دا خلق یو برابر ژوند غواړي څوک رکاوټ دی په دا خبره باندې چې دی سیګنل نه پرېږدي دی لیارې نه پرېږدي دی امن نه پرېږدي دی هر هغه شی چې دا خبره پرې جوړېږي هغه نه پرېږدي دغې خلک ظاهره خبره د اشاره د IGFC په طرف ته میر دغه اعلان ورته کړي چې دا مسجد بند کړي شناختي ګاډي نه احسان دغه پورې یو ځوان دی هیڅ جلسه جلوس یې هم احسان دي وخوستي یو په سوشل میډیا دا کیسه کړې ده چې بادامي د یو شی دی بل شی دی شناختي ګاډي نه د ټول کور مې بلاک دي زولکرنین باچار دنار وکړه ادریس باچار د پوره چا شناختي ګاډي نه بلاک د چا سکولونه بند څوک یې په شیډول 4 شا اچولي دي د مرکزي ملګري سره د مو مشوره جاری د یو ټیم انشاءالله مې جوړوي چې هر ځله ورسي چې کوم ملګري ته کومه مسله ده هغې تفصیلات دروخلي په مرکزي سطح باندې د دغه حل کولو کوشش کېږي یو ملګری هم هېڅ په مشکل څه نه پرېږدي دا تحریک په خپل یو ملګري پورې دارېږي او چې کوم سیول افسران یا شناختی کارت بلاکوي یا ایجوکیشن افیسر دی آپ ایجوکیشن سے PTM ملګری وربي لیار ورغوړي پر پاوی یا په سیول انتظامیه کښې یو کاس دی تو ته یوه خبره وکړو چې په مو پرېشر دی او په تو نو څوک سړی پرېشر وچوي په تو مړی کو څومره غیر انساني چار دو ته په پرېشر لاندې دا چار مه کوه ISI په تو باندې پرېشر اچوي نور خفیه ادارې پرېشر در باندې اچوي بیا ته هغه ته دا کیسه وکړه چې په آیین شه دا کیسه جایزه نه دو غیر آییني چارې تو په مناسب ذریعې ته خپلې کوه نو لہذا میر سیول انتظامیه کښې چې څومره ادارې ورځي هغه ته یې وایي چې تاسې د خپل اعمال ما کالو ته احسان کوچای بشمول چې څومره بلاک شناختي ګاډي نه دي یا په دا خبره باندې د تحریک نورې ملګري ته کوم مشکلات جوړ دي هغې د حل کولو کوشش واخیستی ځکه چې دا هغه خلق دی چې د هر مظلوم سره ودرېدلی دی او دا انتظامیه چې کوم خپل مظلوم خلق دی د هغې سره هم درېدلی دي وانا بازار خو اول په ټول دغه ته شکریا ادا کوي د وانا بازار تاجر تل د امن ملګرتیا کړې ده د وانا بازار تاجر چې
چې هر کله په دنه چا باطې وقصې دي که نور واسې نه رسېده په رس رنګې ورکتلې دي دغې بازور تاجر تل چې د امن چا کیسه کړې زه یې سپورټ کړی دی نن هو چې میر رتللي د خپل دکاني نه بازوري نه د دغې پوره بند کړي وي یو خلک یې روغلی و تاجر برادري غونډه روغلې وه دګې وڼو نو لحاظه د وڼو تاجر برادري تمیز دی دا خلک څه سره ویلوړ دی چې کله یې کرپې ولګوله د دوست نه بازور بند کړ دا خلک داسې پرې روغلی لکه اسماریون او دا بازور یې درته خلوص کړ بیا و حضر سره ویلوړ وي اوس د توپ سره په درېدل شي کوم د توپ سره په درېدل شي د دغې عوام خیر دی امید د وڼو پی ټي ایم چې کوم نن مطالبات دي پاک چې دا شی هم شامل دی چې دمتوني د سلیمان خېل د مسجد وزیر په دغه ضلعات چې کومې مسلې دي یا د نورې پښتنې دي د هغې حل کولو د ریاست جلد از جلد کوشش وکړي دولته په دا کښېنه منفي چې کوم کردار ادا کېږي د دغې کیڼ طرفه دا د بند شي دولته په مختلف سړکونه باندې د غلې ډاکې او دغه شیان شري شوي دي په دا حواله سره سور انتظامیه ډي پي او ته عرض دی چې ته خپل ریټ بحال وسوته ته خلک ما په لمړه واچې دولته یو بل خپل سره ورځي ته په داسې لیده چې په لیارې د خلکو تحفظ وکړې لهذا ریاست ته خپل ریټ بحال وسوتي ملګري آخر دولته یو ور بیا دا خبره کړه ځکه چې وژدای په لوړوله دا د دغې قومي تنازعات چې دغه تنازعات خلاف د پی ټي ایم عمل لګیا وي تېر چې کومه تنازع جوړه وه په هغه څه د میر ملګري کردار ادا کړ باوجود د دې چې څه خلک نه وو خوښ د میر د ملګري په کردار ادا کول خو میر به چې دلته را نه وي خوښ خپل خلک هم دی خپل عوام هم دی چې دلته خوښول یې دلته خوښې پوره چې څه یې ودوي میر بیا هم کردار ادا کوي بیا هم کردار ادا کوي او دولته یوه خبره وشوله د کور د رنګولې نو کورونه چې کوم دي دا د یوه سړي نه وي په دا کښې بچي یک ښځینه وروڼه د غونډې حق وي دا انسانونه نور انسانونه حق پشه ویل شي لهذا موږ ټول قبایلي پرې ټول پښتانه چې چیرته هم دا اصول دي چې په یوه بات باندې چا کور ړنګېږي موږ ټول درخواست کوي چې کور د یوه سړي نه وي ټوله ګډ وي دا د کور د ړنګولو فیصله ده دا قومینه د ساتونه واپس کړي بله داسې سازو چې د په غږ کښې جایزه سوتي اول خو قبایلیت نه پوڼه شته دی عدالت شته دی خو که بیا وي هم هغې ته بله څه لیار وکړي داسې چې بل انسان ورسره په هغه کښې کېږي او نه کېږي او د ونه خلکې او پښتنې دا یوه بچې وکسستی دواړه لوسینې یې پوښتنې ولي دي لوسینه شته دی چا وورځول دغې ظلمونې دا چې د امن نوم یې کړی دی غامینه یې راوړي وي دا وړي وورځول دا میز ته د امن خبرې کوي دا میز ته دولته د خلکو د ښه ژوند خبرې کوي او د توپ په ټول نسل باندې زه دا دوه لوسونه نه مې ورکول د د خورې دغې پلور نه ورکول توپ په څومره ارسونه دا صرف یې دغه د حال نه دی ته چې داسې تېر شي دولته یې ډېر په دې مسجده کې کښې ورونه دي خواندې هم دي وړیکن کې بچې هم دي چې لوسینه یې پرې دي د چا پښې پرې دي او خورجانې یو ورته دوه لوسینه در ظلمون ته داسې چکه چې وایي ویني دا د اجل दहशत करती है इसके पीछे वर्दी है अग्नाबाद करती है इसके पीछे वर्दी है چې کیم دالو چینه خلق ته ورکوي د جاسوسۍ د پوره هغې نیمې روپۍ چې تو په دا وړکي باندې خرڅ کړی وای د بامینه په وکشل د خرڅ کړی وای دا خو ورته امن ورته تو ترجیحات بل دي تو ترجیحات بل دي دغه ورته د میش په طرف باندې واړکي وړکي وراتل دومره غریب خلکو چې واړکي بچې مې شپونې کوله شپونې نه کومه او وړکي وړکي چې سکولي نه واس نه لري آی نه کړل معاف دا خلک د امن دعوا په کومه طریقه کوي خو یوه خبره زه ټول پښتنو ته کوم چې څه هم تېرېږي غم نه نه کې پي ټي ایم ستا دی انشاءالله په هر ظلم سره نو دی په فرض درته ویلوړ وي ښایي پي ټي ایم ستا دی د دغې بچیو ذکر که په شش محلات څه نه کېږي
پایگی ځایم سنکی چې پکیم شدارک ساړي سره کښني دا راځي وچه د صحبت دی دولت او دوسر ذکر کړي دوسر د حقوق خبره وکړي او خلک نن کالی په جیل شدای نن کده میر نور منګری په جیل شدی نن کده پی ټی ایم مشر نه خپل کسر پر خلک تنګيري دا ورېدي زه په قسم سره ته یو ته په حق باندې لستنی نیولای دی چې دا نه درکاو ځکه دا ورېدي کړي نور د بل هیڅ ګناه نه دی کړای په دا خورا باندې ګناګور ته بالکل د اجازه ورکړای چې څنګه وکوا خو چې څوک د مظلوم ملګرتیا کی ایسته د نه ورکوي تحریک و همیشه د خپل قوم د خپل وطن د خپل خلکو د پورا په مخ درمي د وړه د امن کیسه میجا سره نو خلی دا کیسه د افغانستان نه روخلا تر باجوړه پورې لګیا شوې ده د افغانستان نه روخلا تر اتکا پورې تر ټول پورې چې پی ټی ایم د تبلور وي او د بدامنۍ خلاف مزاحمت کوي د جنگ خلاف مزاحمت کوي د امن او د دغه خبره د خپلواکۍ او د زورواکۍ د لرکولو د پورا یو بچای دی د دې خوبه د دې کلی راکې دی هغه یې چې مو یو تر دی نظیر الله نامیږي هغه یې په کراچۍ کښې میاشتې څه اواز نیولی دی دا یې درخواست کي چې که څه ګناه کړی وي عدالت ته پیش کا آئین شته دی که چیرې ګناه نه وي کړی رخصوصې کا موږ ټول عوام د تو سره به شمول درتو چې څومره هم میسینګ پرسنز لاپته افراد دي د هغې د عدالت ته د پیش کولې او که څوک د ګناه د هغې د خلاصولو مطالبه کوي خدای هم تل خوښ ولره خدای هم په خیر ولره چې ظلم کوي هغه که طالب وي که ګوډ وي که بیډ وي امن کمیټي نوم یې ورکړی وي که بل د چا سیول وي که فوج وي که ایس آی وي که ایم آی وي چې څوک هم ظلم کوي ډېره مننه خدای متعالی بوتلره خدای هم خوښ ولره ملګري اکثر